ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ستاسو ټاپک چې دی هغه ویبس دي یا موجي. ویبس مختلفې موجي دي یا مختلف ویبس دي. موږ تاسو ای سی جي کې ګورو د هغې جملې نه یوه چې ده هغه پی ویب ده او تېره ورځ موږ په دې باندې بحث وکړو چې پی ویب دا د اټریل ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. پی ویب د دې نه شروع شوي او په دې باندې ختمه شوې ده. دا پی ویب ده. دا څه ده؟ پی ویب ده. پی ویب دا څه خصوصیات لري؟ موږ تاسو ته د دې خصوصیات دلته ذکر کړي دي چې اول د دې لوکیشن کې موږ ګورو یا موقعیت نو موږ تاسو پوهیږو چې دا د کیو آر ایس نه مخکې اول پی راځي که نه؟ اول څه راځي؟ په نارمل حالت کې پی ویب راځي. دویم د دې وایډنس دی یا پراخوالی دی. دا څومره پراخه ده؟ تقریبا 2 نه تر 2.5 ملي متره پورې دا پراخه ده. د دې پراخوالی یا وایډنس چې دی هغه د 2 نه تر 2.5 ملي متره پورې دا پراخه ده. ځینې کتابونو کې 3 ملي متره پورې هم وایي. د 2 نه تر 2.5 ملي متره او یا تر نهایي 3 ملي مترو پورې. خو 3 ملي مترو نه زیاته شي خو بیا پتالوجي راځي. او لوړوالی یا امپلیتود دې کې هم د کتابونو مختلف ارقام دي. لوړوالی هم 2 نه تر 3 ملي متره پورې اعظمي وایي. ډېر کتابونه 2 نه تر 2.5 پورې وایي. ځینې کتابونو کې 0.08 تر 0.10 ملي متره پورې وایي. بیا هماغه 2 نه 2.5 پورې راځي. که موږ تاسو د دې شکل وګورو کنفیګوریشن د شکل نظر دا راوند شکل لري. راوند ګرد شکل لري. ګرد ګوري ګرد دی داسې او همیشه دپاره دا په څو لیډونو کې دا اپرایټ وي. اپرایټ پورته خواته. اپرایټ مینس پورته خواته. په کومو لیډونو کې؟ په اول لیډ کې، په دویم لیډ کې، په ای وی ایف کې او د وی 2 نه واخله تر وی 6 پورې. په دې کې همیشه دپاره دا اپرایټ یا پورته وي. په اول لیډ کې اپرایټ وي، په دویم لیډ کې پورته وي، په ای وی ایف کې پورته وي، په وی 2 نه والا تر وی 6 پورې دا همیشه دپاره اپرایټ یا پورته خواته وي. پورته دا معنا چې پورته سي. خو په ویو کې په ویو لیډ کې دا بایپیزیک وي. بایپیزیک مین ام مثبت او ام منفي 2 پیزه لري. مثبت او منفي دواړه شکل لري یا دواړه برخې لري. اپرایټ او ډاونورډ. پورتنۍ برخه هم لري. دا په ویو کې وي او په دریم لیډ کې او په ای وی ایل کې دا وریبل وي. وریبل معنا متغیره ده. متغیره معنا دا چې کیدای شي پازیټیو وي کیدای شي نیگیټیو وي. فرق نه کوي. دریم لیډ کې ای وی ایل کې په ویو کې بایپیزیک. اول 2 ای وی ایف کې اپورډ. وی 2 نه تر 20 پورې اپورډ. او ای وی آر کې په ای وی آر لیډ کې همیشه دپاره دا نیگیټیو ده. که موږ تاسو غواړو چې پی ویب په ښه شکل باندې وګورو نو بیسټ لیډس فار پی ویب هغه دویم لیډ دی او ورسره ویو لیډ. دویم لیډ او ویو لیډ چې دي دویم لیډ او ویو لیډ دې دپاره دا ښه لیډونه دي. پی ویب د ښه لیدلو دپاره که موږ تاسو نه پی ورکه شي نو موږ تاسې په دویم لیډ کې ښه کتلی شو او موږ تاسې په ویو لیډ کې په ښه شکل باندې لیدلی شو. نو د پی ویب د لیدلو لپاره دویم لیډ او ویو لیډ دا ښه لیډونه دي. دلته یو خبره د یادولو وړ ده چې
ام دې خاطر موږ تاسو کولای شو چې سی جی کې کله لانګ لیډ اخلو. لانګ لیډ مینز اوږد لیډ موږ تاسو یا لانګ لیډ موږ تاسو دویم لیډ اخلو. نو دا کومه موجه شوله؟ دا پی ویب شوه. دا پی ویب ده. دلته موږ تاسو ته په دا سر رنګ باندې معلومیږي، سر رنګ باندې دا پی ویب ده. ګوري دلته سټارټ اخیستل شوی او دلته ختمه شوې ده. دا پی ویب چې په سی جي کې ده هغه دا ویب ده. او موږ تاسو یو تېره ورځ ویلي چې دا د ارټریل ډیپولرایزیشن نه رسمیږي، د اوزیناتو د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. پی ویب د څه نه رسمیږي؟ د اوزیناتو د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. دې پسې موږ تاسو بله موجه چې وایو هغه کیوارس ده. څه ده؟ کیوارس کمپلیکس. کیوارس کمپلیکس دا د پی ویب نه وروسته شروع کېږي، یا اصلا د پی آر سیګمنټ نه وروسته یا د پی آر انټروال نه وروسته شروع کېږي. دا درې برخې لري، یو کیو ده، یو آر ده، یو اس ده. په دې کې اوله کیو برخه چې دا فرست نیگیټیو پورشن یا ولنۍ منفي برخه چې دا هغه کیو ویب ده. دا فرست نیگیټیو پورشن دی. ورپسې سیکنډ پازیټیو پورشن دی. ورپسې اس چې دی دا تھرډ نیگیټیو پورشن دی. موږ دلته رسمو کیو آر اس. دلته اول نیگیټیو پورشن یا اول ډیفلیکشن چې دی، فرست ډیفلیکشن چې دا کیو ویب ده. دویم ډیفلیکشن چې دی هغه پازیټیو دی، هغه چې دی آر ویب دی. او دریم نیگیټیو ډیفلیکشن چې دی اس ویب دی. دا درې موجې دي. اوس خبره دې کې راځي چې اول پورشن څه شي نه رسمیږي. تېره ورځ یو ډاکټر صاحب کوېشچن کړی و چې دا هره برخه د کوم ځایونو نه رسمیږي. نو کی ویب چې رسمیږي دا د انټروینټریکولر سیپټم د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. انټروینټریکولر سیپټم د دواړو بطیناتو ترمنځ چې کوم سیپټم دی یا پرده ده، د دې پردې د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. د انټروینټریکولر سیپټم د ډیپولرایزیشن نه. که ستاسو دا ورځ درس یاد وي ما درته ویلي چې کله ایسینوډ نه سیلرا شروع شي نو اول راځي چیرته اوزینات ډیپولرایز کوي او بیا د انټرنوډل په توګه د لار نه ایوینوډ ته راځي او ایوینوډ نه بنډل ته اول چې راته ویږي کوم طرف ته؟ په همدې سیپټم باندې راځي رایټ سایډ ته. نو کیو ویب د انټروینټریکولر سیپټم د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. اوس دا آر برخه د کوم ځای نه رسمیږي؟ آر برخه د رایټ وینټریکل او د لیفټ وینټریکل د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. right ventricle and left ventricle depolarization. The right ventricle او the left ventricle the depolarization د چیرې رسم شي؟ آر ویب رسم شي. او یوازې چې دا لیفټ ventricle ته خبر راته وشي او فکس د ډیپولرایزیشن لړ چې ټول لیفټ ventricle ډیپولرایز شي هغه نه چیرې رسمیږي؟ اس ویب. نو اس ویب موږ داسې ویلی شو چې دا یوازې د لیفټ ventricle د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. یعنی یو څه برخه د لیفټ ventricle چې ده ټول لیفټ ventricle نه بل یو څه برخه د لیفټ ventricle څخه چیرې رسمیږي؟ اس ویب رسمیږي. چیرې رسمیږي؟ اس ویب. نو موږ تاسو وایو چې کیو ویب د څه نه رسمیږي؟ د انټروینټریکولر سیپټم د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. آر ویب د رایټ اینډ لیفټ ventricle د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. او اس ویب چې دا د لیفټ ventricle د ډیپولرایزیشن نه رسمیږي. لیفټ ventricle د ډیپولرایزیشن نه. اوس نارمل خبرې دي چې دي نارمل خبرې دا دي چې دا څومره وایډ ده، څومره ولټیج لري. وایډنس ته دی چې دی یا پراخوالی دی چې دی هغه د 0.06 نه تر 0.10 سیکنډه پورې دی. ځینې کتابونه وایي تر 11 سیکنډه پورې دی. یا مثلا وایي چې د 80 ملي سیکنډو نه واخله تر 110 ملي سیکنډو پورې دی. ملي سیکنډ که په سیکنډ 0.0 شپږ نه تر 0.11 سیکنډه پورې. خو ځینې کتابونه بیا وایي چې دا د 0.06 نه واله تر څومره نه لیس دین 0.12 سیکنډ 0.12 سیکنډو نه کمه ده.
یعنی معنا دا که 0.12 سکنډه شي کې وارث بسې अब وايډ وي پراخه به وي موږ له پاتالوجي راخی 0.12 سکنډه څو وړي مربعګانې کېږي 3 وړي 3 small square او 0.06 یو نیمه سمال سکویر یو نیم سمال سکویر دا د دې نه واخله تر 2.5 سمال سکویر پورې دی اصلا تر 0.10 سکنډه پورې راځي یا 11 نو موږ په وړو مربعګانو باندې معمولا چې موږ وایو له یوې نیمې نه تر 2.5 سمال سکویر پورې دې اندازه راځي که 2.5 نه زیاتېږي نو موږ وایو چې کې وارث څنګه دی وایډ شوی دی کې وارث وایډ دی اوس خبره ډیفلیکشن کې راځي ډیفلیکشن کې موږ تاسو پوهیږو چې دلته دا 3 پورشن لري 3 پورشن فرست نیگیټیو ډیفلیکشن کیو سیکنډ پوزټیو ډیفلیکشن آر تھرد نیگیټیو ډیفلیکشن اس خو زمونږ کار دلته د آر سره د پازیټیویټي او نیگیټیویټي زمونږ تاسو چی سره ده آر سره ده په کوم ولیډونو کې دا نیگیټیو وي په کومو کې پازیټیو وي او په کومو کې وریبل وي نو موږ تاسو ګورو چې پازیټیویټي دی په اول لیډ کې په دویم لیډ کې په دریم لیډ کې په ای وی ایل کې په ای وی ایف کې او د وی 4 نه تر وی 6 پورې په دې ټولو لیډونو کې دا څنګه وي پازیټیو دی د وی 4 نه والا تر وی 6 پورې په اول لیډ کې په دویم لیډ کې او په دریم لیډ کې او ای وی ایل او ای وی ایف کې دا پازیټیو وي په دې کې دلته ای وی آر څنګه مثبت وي پازیټیو وي او په ای وی آر کې همیشه دپاره څنګه وي ما تاسو ته ویلي چې څه به وي نیګیټیو به وي او پاتې لیډونه چې راځي پاتې لیډونه چې څو چې راځي وي 1 نه تر وي 3 پورې دا به وریبل وي وریبل مینس هماغه متغیر یا مختلف شکل بولي متنوع غوندې مې بي پازیټیو اور مې بي نیگیټیو کېدای شي مثبت وي کېدای شي منفي وي البته زه چې کومې خبرې کوم دا فزیالوجي ده ښه که پتالوجي شوله بیا به خبرې بدلې دې شکل کې که موږ وګورو دلته موږ تاسو ګورئ اوله فاسټه برخه څه ده دا کیو ده دا ګرین کلر باندې چې ده پاس ریډ کلر چې دی دا څه ده آر او بیا دا بلو کلر چې ده اس کیو آر اس درنه اوس غلط نشي چې کیو آر اس کم ځای دی دا د کیو دا د آر دی او دا اس ده نیکسټ ویب چې موږ تاسو وایو ټي ویب ده ټي ویب هم ډیره مهمه موضوع ده او تیر ورځې موږ تاسو ویلو چې ټي ویب دا د وینټریکولر ریپولرایزیشن نه رسمیږي ټي ویب دا د وینټریکولر ریپولرایزیشن نه رسمیږي او ټي ویب چې دا افټر اسټي سیګمنټ نه وروسته راځي یا د کیوارث نه مجموع کې وایي چې کوم ویب راځي هغه ویب بچ شي چې ویب راځي البته ساختمان موږ نه دی ویلی که نه ځکه هلته اسټي سیګمنټ راځي د کیوارث نه چې وروسته کوم موجه راځي یا ویب راځي هغه موجه بچ شي هغه به ټي ویب وي ټي ویب چې دا هم د دې شکل چې دی دا راوند دی تقریبا نارملی ټي ویب چې دا څنګه ده تقریبا راوند ده داسې یو شکل لري دا ټي ویب ده دا څه ده دا ټي ویب ده ټي ویب په کومو لیډونو کې پازیټیو ده او په کومو لیډونو کې نیگیټیو ده ډیفلیکشن یو دا خبره د ول پکار دي او چې هغه موږ داسې وایو چې اول لیډ کې دا پازیټیو ده دویم لیډ کې پازیټیو ده دریم لیډ کې پازیټیو ده او د ویسونه د وی درې نه والا تر وی شپږه پورې دا همیشه دپاره پازیټیو ده فرام وی 3 ټو وی 6 دا پازیټیو ده په دې لیډونو کې دا چې ده پازیټیو ده په ای وی آر کې همیشه دپاره نیگیټیو ده او پاتې لیډونه چې دي چې هغه ای وی ایل دی ای وی ایف دی او د وی یو نه تر
وی درې خو هغې کې راغله وی دوه پورې دا چې دا دی کې وریبل مختلفه ده ای وی ایل کې ای وی ایف کې وی یو نه تر وی دوه پورې دې کې وریبل ده. البته زنانو کې یو خبره شته چې زنانو کې وی یو نه تر وی درې پورې شاید نیگیټیو راشي فیمل کې علت او کاز معلوم نه دی خو په زنانو کې نارملی کېدای شي د یو نه تر وی درې پورې دا نیگیټیو راشي منفي راشي نه. البته ژوروالی او اسیمیټري به موږ ګورو سره د وروسته موږ تاسو اسکیمیک هارټ ډیزیز کې ډاکټر صاحب دا خبره هم وکړو چې کله موږ تاسو ډیاګنوز کوو د یو ناروغۍ نو کلینیک جمع ای سی جي کلینیک جمع ای سی جي خو ځینې حالتونه داسې هم شته دی چې هغلته کلینیک نه وي خو ای سی جي کې چینجز وي هغه حالتونه بیا موږ له کلینیک کې معلوم دي. اوس یو زنانه ده یا یو ډایبیټیک ناروغ دی یا یو اولډ ایج ناروغ دی هغه کې همغسې موږ تاسو وایو چې دا کې پینلیس یا اسیمټومیټیک ایمای وي یا اسیمټومیټیک اسکیمیا وي سایلنٹ اسکیمیا یا پینلیس ایمای په دوی کې خاصې وي نو که هغو کې دا چینجز موږ ګورو نو یوازې موږ تاسو په ای سی جي باندې اکتفا نه کوو حتی که ای سی جي کې او که یو ناروغ کلینیک لرلوده یو ناروغ کلینیک درلوده او په کلینیک کې دي سپیسیفک تغییرات درلودل like chest pain on the left side or substernal radiating to the left shoulder or left arm, increase with exertion, relief or decrease with rest. دا خو specific clinic دی. even normal ECG normal ده تاسو ischemic heart disease ردولی نشئ ځکه کتاب کې څه وایي normal ECG cannot rule out IHD. normal ECG IHD ردولی نشي تاسو به مخکې ځئ further investigation نور معاینات به کوئ کارډیک بایومارکر ایکوکارډیوګرافي ایکسرسایز ټولرانس ټیسټ ETT او پسې داسې مایوکارډیل پرفیوژن سنټیګرافي او هغې پسې بیا سټي انجیوګرافي او بالاخره کرونري انجیوګرافي داسې سټیپ وایز موږ تاسو به مخکې ځو که موږ تاسو وایو چې یوازې سی جي باندې ډیپینډ وکړو دا به زموږ ستاسو مسټیک وي وی ویل مس د پیشنټ ناروغ شاید موږ نه مس شي نو په دې خاطر باندې په یو معاینه باندې یا په یو شي باندې ډېر ډیپینډ نه کوو خو نظر په خپل لوکل ځای باندې اوس تاسو په ولسوالۍ کې اطراف کې مثلا کلینیک کې که نه او تا سره یو ای سی جي شته دی بل څه نشته در سره وټ شوډ یو ډو ته به اول ته اوس څه کې اوس ته خو به فرسټ ایډ لومړنی کومک به کې ان ریفر د پیشنټ ټو د هاسپټل ناروغ به روغتون ته ریفر کې داسې نه چې هملته درنه کارډیک ارسټ ورنه کړي هملته ستونزه جوړه نه شي. چیسټ پین سینې درد ناروغ ای سی جي ای سی جي وکړه ای سی جي کې چینجز راغلل بیا به هم ریفر کې خو اولنی کومک به حتما ورته کې خو ته به د لانجې نه خلاص شي کله کله داسې کېږي چې ته ای سی جي ورته وکړې کې ناروغ سنی ستا خو لږ لاس بیا خلاصېږي کولی شي درمل نه ورته وکړي. اوس دلته یو زیات مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو په امپلیتود د ټي ویب باندې پوه شو په لیم لیډز کې د دې نهایي یا اوچت امپلیتود چې دی دا امپلیتود د دې 0.5 نه واله تر 15 ملي متره پورې دی خو که 15 ملي مترو نه زیاتېږي نو موږ به وایو چې هایپر اکیوټ ټي ویب ده یا پیک ټي ویب ده. او په 25 لیډز کې نهایي اندازه دی چې د هغه 10 ملي متره ده که اوس 10 ملي مترو نه ټي ویب لوړېږي که 10 ملي مترو نه ټي ویب لوړېږي نو د دې معنا به څه د دې معنا ده چې هایپر اکیوټ ټي ویب ده که دینه لوړه شي په لیم لیډ کې 15 ملي مترو نه لوړه شي 25 لیډ کې د 10 ملي مترو نه لوړه شي دې ته موږ تاسو هایپر اکیوټ ټي ویب وایو یا ورته پیک ټي ویب وایي چې دا موږ ته راخی څه شي پتالوجي دې کې دوه شیان موږ ته راښودلی شي یا به هایپرکلیمیا موږ ته راښیي او بل دا چې فرسټ سټیج
of STEMI. د ST elevated acute myocardial infarction لومړی مرحله پای کې هایپر اکیوټ ټي ویب منځ راځي بل په هایپرکلیمیا کې البته د STEMI لومړی مرحله کې چې هایپر اکیوټ ټي ویب راځي علت یې همدغه هایپرکلیمیا ده چې هلته هم یو ټرانزینټ هایپرکلیمیا رامنځته کېږي مایوسایټ لیس کېږي او تاسو پوهېږئ چې انټراسیلر پوتاشیم زیات دی نو هغه پوتاشیم راوځي بار ته نو په ګذري شکل باندې په وینه کې د پوتاشیم لیول لوړوي چې کله لوړ شي نو یو څه وخت دپاره ډېر کم یو 100 منټو دپاره کېدای شي چې ټي ویب لوړوي هایپر اکیوټ ټي ویب نو په همدې وجه باندې که موږ تاسو ته یو ناروغ راغی او هغه هایپر اکیوټ ټي ویب ولري په ECG کې نو ته به دا کور ته نه رخصتې چې زه ته لاړ شه ته مشکل نه لري هایپر اکیوټ ټي ویب لري ECG کې دې وکتل ټي چې د لوړه ده هایپر اکیوټ ده نو دا ناروغ به ته کور ته نه لېږي بلکې دې ناروغ ته به نور ECG ګانې کوي په دې شرط چې نور کلینیک ولري ځینې ناروغان درته راځي چې سپین لري په هماغه لومړۍ مرحله کې چې سپین ورته پیدا شي تا ته ځان را رسوي چې راورسېږي چې ECG ورته وکړي څه لري هایپر اکیوټ ټي ویب لري نور تغیرات نه پکې هېڅ تغیر ورکې نه دا ناروغ باید موږ تاسو وساتو ځان سره کور ته رخصت نه کړو حداقل یو ساعت نیم ساعت بعد ته بل ECG واخلي که بل ECG کې تغیر راغی اسټیلیویشن یې رالی نو خو سټیمي شو که اسټیلیویشن رانغی نو دا بیا کېدای شي 25% کېدای او نارمل حالت هم کېدای شي 15-20 د واقعاتو کې کېدای شي نارمل وي نو حداقل نیم ساعت یو ساعت ناروغ باید ځان سره وساتو بیا سیریل ECGs ورته وکړو بیا ورته ECG وکړو بیا ورته ECG وکړو تغیرات رانغلل بیا کور ته رخصت کړه کله کله موږ تاسو یو ویب هم وایو که نه نو یو ویب ما درته مخکې پې خبره کړې ده چې یو ویب دا نو د مختلفو شیانو د خبرې دی پکې چې دا د پورکینجي په عبارت سو ځینې وایي چې پاپیلري مسل او سار مې یو کتاب کاته هغه و چې ایم سیل په نوم باندې ایم سیل په نوم حجرات دي د هغې د ریپولرایزیشن د رسمیږي یو ویب دلته تاسو یو موجه ګورئ دې ته یو ویب وایي دې ته څه وایي یو ویب نارمل هم یو ویب کېدای شي موجوده وي او پیتولوژیکل هم کېدای شي یو ویب موجوده وي خو نارمل حالت یې هغه دی چې ټي ویب ورسره اپریټ وي بله پیتولوژي موجوده نه یوازې یو ویب تاسو ولیدله ST سیګمنټ نارمل دی PR سیګمنټ نارمل دی ټي ویب نارمل شته دی او یورال دس یو از نارمل دا یو به صحیح دا به نارمل وي چې ټي اپریټ ده صحیح ده PR سیګمنټ ST سیګمنټ کې چینجز نشته کې وارث کې چینجز نشته یوازې یو ویب راغلی ده دا یو ویب څنګه ده دا نارمل یو ویب ده او که چېرته داسې راله چې اوس PR پرولانګیشن دی ST ډپریشن دی ټي فلیټ ده او یو ویب را پرومیننټ ده دا یو ویب څه ده دا موږ له ښیي هایپوکلیمیا دا یو ویب موږ ته څه ښه هایپوکلیمیا راښیي ګورئ د هایپرکلیمیا او هایپوکلیمیا دغه هم سره ولیدل فرق مخکینی شکل کې هایپرکلیمیا پوتاشیم چې زیات شي لیولي ټي څنګه کېږي لوړېږي په هایپوکلیمیا کې څنګه کېږي ټي فلیټ کېږي همواره کېږي او ورسره یو ویب پیدا کېږي دس یو ویب از کالډ هایپوکلیمیک تاسو په دې شکل کې ګورئ دلته موږ تاسو ټي ویب ګورو دلته ګورئ دا ټي ویب ده دس از ټي او دغه چې ښکاره کېږي دا یو ویب ده او دا څه رقم یو ویب ده دا نارمل ده که چېرته دلته دا ټي فلیټ راغلی وه همواره وه نو بیا به دا او دا یو پرومیننټ وه نو موږ به بیا څه ویلې دا هایپوکلیمیا ده تاسو